ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني څخه غوښتنه شوې وه چې آیا په رښتیا هم د خپل هیواد افغانستان ته راستنیږي او که نه. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني هغه غوښتنو ته چې طالبانو ترې کړې وي افغان ولس ترې هم بار بار کولې، نن یې ځواب ورته ویلی دی او خپل راتګ لپاره یې تیاری ښودلی دی. ډاکټر صاحب غني وایي چې زه به ډېر ژر هیواد ته درستون شم، خو یو شرط لرم. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني خپل راتګ ته تیاری وښوده، خو طالبانو ته یو شرط وړاندې کړ. د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني ویلي دي چې افغانستان ته د تګ لپاره سمدلاسه کوم پلان نه لري، خو که چیرې طالبان په افغانستان کې ټاکنې وکړي او د ولس د خوښۍ حکومت رامنځته شي، دی تیار دی چې ولاړ شي خپل هیواد افغانستان ته. پرون د طالبانو سفیر په مسکو کې ومنله چې دوی پلان لري ډاکټر صاحب ولسمشر غني په افغانستان کې جوړېدونکي لوی جرګې ته پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني هم را دعوت کړي. ډاکټر صاحب غني د خپل راتګ لپاره تیاری ورته وښوده، خو یو شرط یې وړاندې کړی، خو طالبانو تر دې شرط په اړه تر اوسه کوم رسمي نظر نه دی څرګند کړی. ډاکټر صاحب غني ویلي زه به خپل خاورې ته خامخا درګرځم، هېڅکله به هم بهر هیوادونو کې پاتې نه شم. ډاکټر صاحب غني یو مثال ورکړی چې پردی کټ د نیمو شپو وي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا ښې چارې.